دوستانو په دغه ویډیو کې به تاسو ته د موبایل د کیمرې یو ډېر ضروري سټینګ در وښیم. کله چې تاسو دغه سټینګ په خپل موبایل کې وکړئ نو بیا به هیڅوک هم ستاسو په موبایل کې کیمره نشي خلاصولی. کله چې هغه کس ستاسو په موبایل کې کیمره خلاصوي نو هغو ته به یو ایرر راوړوي، هغو ته به یې دا رقم راوړوي لکه ستاسو په موبایل کې کیمره خرابه وي. خو اصل کې به ستاسو په موبایل کې کیمره خرابه نه وي، هغه به تاسو یو سټینګ کړی وي. نو دوستانو کله چې تاسو خپل موبایل ماشومانو ته ورکوئ یا خپل موبایل بل چاته ورکوئ نو دغه سټینګ تاسو لازمي کوئ، نو هغه بیا ستاسو په موبایل کې کیمره نشي خلاصولی او ستاسو په موبایل کې به له کیمرې څخه فایده نشي اخیستلی. نو دوستانو دغه سټینګ به موږ څنګه د موبایل په کیمرې کې کوو نو راسي دوستانو په ویډیو کې طریقه در وښیم. نو دوستانو دې لپاره به تاسو اول د خپل موبایل سټینګز خلاص کړئ. کله چې تاسو د خپل موبایل سټینګز خلاص کړئ لاندې به راسي، لاندې به بیا تاسو په اباوټ فون آپشن باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په اباوټ فون آپشن باندې کلیک وکړئ بیا به سمپل تاسو په سافټویر انفارمیشن باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په سافټویر انفارمیشن باندې کلیک وکړئ دوستانو لږ تاسو د بولډ نمبر په نامه آپشن درکوي. په دغه آپشن به 450 کلیک وکړئ نو تاسو په موبایل کې به د ډیولپر موډ آپشن خلاصي. که چیرې دغه آپشن تاسو دلته نشئ پیدا کولی دوستانو نو سمپل کله چې تاسو اول د خپل موبایل سټینګز خلاص کړئ سرچ ته راسي، په سرچ کې تاسو بولډ نمبر ولیکئ. کله چې تاسو په سرچ کې بولډ نمبر ولیکئ نو دلته هم تاسو ته ډایرکټ دغه آپشن راوړي. ګوره ما بولډ نمبر سرچ کړئ نو انتظار ته کوم چې ماته دغه د بولډ نمبر آپشن راوړي. ګوره دغه دلته راوړوي، خالي په دې باندې کلیک وکړئ ډایرکټ به تاسو ته دغه آپشن خلاصي. نو په دې باندې سمپل تاسو درې څلور اور کلیک وکړئ تاسو په موبایل کې به ډیولپر موډ آپشن آن سي. کله چې تاسو په موبایل کې ډیولپر موډ آپشن خلاص دوستانو لاندې به ګوره دغه آپشن دلته راغلی وي. نو په دغه ډیولپر موډ آپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په ډیولپر موډ آپشن کلیک وکړئ لاندې به راسي، لاندې به بیا دوستانو تاسو په کویک سټینګز ډیولپر ټایلز باندې کلیک وکړئ. په دې کلم تاسو کلیک وکړئ، لاندې ګوره تاسو د سنسر اپ په نامه آپشن درکوي. دغه آپشن به سمپل تاسو آن کړئ. کله چې تاسو دغه آپشن آن کړئ دوستانو اوس ګوره دلته پورته لموږ سره یو آپشن اضافه سو. که چیرې زه دغه آپشن بند کړم ګوره دغه آپشن دلته اوس بیرته ختم سولو. اوس ګوره تاسو کتلی سئ او که چیرې زه دغه آپشن آن کړم ګوره دغه آپشن دلته اضافه سو. دغه آپشن فایده دا سو دوستانو اوس ګوره د موږ په موبایل کې اوس فلحاله کیمره خلاصېږي. تاسو په خپل کتلی سئ ما کیمره خلاصه کړله. اوس که چیرې دوستانو تاسو دغه آپشن آن کړئ، دغه آپشن مو آن کړئ، اوس که زه چیرې کیمره خلاصوم دوستانو ګوره کیمره نه خلاصېږي، هغه اتوماتیک بیرته بنده سي. نو دغه رقم دوستانو کوم چیرې دغه آپشن له دغه ځای بل ځای ته وړئ دغه تاسو وړی هم سي نو سمپل ګوره په دا کونج کې درې ډېر آپشن ده، په دې آپشن کلیک وکړئ. سمپل په ایډیټ بټن آپشن باندې کلیک وکړئ نو دغه آپشن له دې ځای تاسو بل ځای ته هم وړلی سي. مثال دلته مې راوړی هر ځای شوی هلته تاسو شولی سي. سمپل بټن باندې کلیک وکړئ ګوره دا آپشن اوس دلته رالی نو دا آپشن اوس دلته تاسو آن کولی او کولی سي. یعنې دوستانو اوس کله تاسو خپل موبایل ماشومانو ته ورکوئ نو خالي دا آپشن تاسو په خپل موبایل کې خلاصوئ، بیا چې کله هغه ستاسو په موبایل کې کیمره خلاصوي نو هغو ته به کیمره نه خلاصېږي. او کوم بیرته تاسو په خپله موبایل استعمالوئ کیمره مې استعمالوله دغه آپشن سمپل آف کړئ اوس به بیرته تاسو په خپل موبایل کې کیمره خلاصولی سئ. نو دوستانو ډېر خوندور سټینګ و، تاسو ډېره زیاته فایده ځینې اخیستلی سئ. نو کوم چیرې ویډیو خوښه سوې ویډیو در سره لایک کړئ، له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دغه ترکیې فایده واخلي. نو ملاقات په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.